بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج واده. وأقام موسى عندهم مقام ضيف كريم. موسى عليه الصلاة والسلام هغه سره یو نیک میلمه په حیث اوسېدو. وأقام اوسېدو موسی علیه السلام عندهم د هغوی سره مقام ضیف کریم په ځای د یو نیک میلمه. بل حل منهم محل الولد العزیز، بلکې د ګران زوی سیب په ځای سرپرست شو. وقالت سیدة لوالدها یوما فی بساطة وطهارة. او یو لور خپل پلار ته یو ورځ په پراخه او پاکه وجه وویلې چې ای پلاره. وقالت ویلې سیدتو یعنی یو لور لوالدها خپل پلار ته یوما یو ورځ فی بساطة په پراخه و طهارة او په پاکه وجه. یا ابتی ای پلارا استاجره تاسو دی په اجرت وساتئ. ان خیر من استاجرت القوی الامین. ځکه دا اجرت چې ته ورکې نو بهترین اجرت دی چې یو قوي او امین انسان ته ورکولی کیږي. یعنی چې ته اجرت باندې څوک نیسي نو دغه ونیسه. ان بېشکه خیر یعنی بهترین من استاجرت القوی الامین، یعنی چې دا اجرت چې ته ورکې بهترین اجرت دا دی چې یو قوي امین انسان ته دا ورکولی شي یا ورکولی کیږي. نو قال الشیخ، شیخ ویلی چې وما علمك بقوته و امانته یا بنتي، چې د په قوت او ایمانداری باندې څه پوه شوې ای لوري. وما علمك څه پوه شوې، یعنی تا ته څنګه علم دی بقوته په قوت د و امانته او امانتداري باندې یا بنتي ای لوري د دې په قوت او ایمانداری باندې تا ته څه پوه شو، څه علم دی تا ته. قالت هغې وویلې چې اما قوته فلأنه رفع الغطاء عن البئر وحده. قوت خو دا دی چې د کوهي نه یې بوقا په یوازې راپورته کړه. غطا کوهي سر ته ویل کیږي، خو دلته دام راتلی شي چې سر یې یوازې پورته کو یا دا یا هلته نه یې بوقه یوازې وویسته. ولا يرفعه الا جماعت، یعنی دا د یو ډلې کار نه دی، یعنی نشي پورته کولی مګر جماعت. یعنی دا دومره دروند دی چې ډیر خلک یعنی جماعت خلک دغه راپورته کوي او دا د یو کس کار نه دی. نو قوت خو دا دی. واما قوته فلأنه رفع الغطاء عن البئر وحده ولا يرفعه الا جماعه. قوت خو دا دی چې د کوهي نه بوکا په یوازې راپورته کړه چې دا د یو ډلې کار نه دی. یعنی مطلب دا د یو ډلې کار دی، د یوازې کس کار نه دی. واما امانته یا ابتی فلأنه مشى امامي لا ينظر الي طول الطريق. او امانتداري دا ده چې ای پلاره چې دی زما مخې ته روانو او د لارې اوږدوالي نه غیر بل خواته نه کتل. و اما امانته هر چې امانتداري ده یا ابتی ای پلاره فلأنه مشى امامي، ځکه چې هغه روانو یعنی تګي کولو امامي زما مخکې. لا ينظر الی
نو ماته یې نه کتل طول الطریق، یعنی اوږدوالي لارې نه علاوه نور یې اخوا نه کتل، یعنی ماته نه لا ينظر الی طول الطریق د لارې اوږدوالي نه غیر بل خوا نه کتل. نو ولا بد للاجیر ولا للخادم ان یکون قویا امینا، یعنی خلاصې نشته للاجیر د پاره د اجیر ولا للخادم نه خادم د پاره ان یکون دا چې وي قویا قوي امینا ایماندار وي، یعنی خادم خدا سي چې وي یعنی چې هغه قویم او ایماندار وي او بس دا قویم دی او امینم دی. ولا بد للاجیر ولا للخادم ان یکون قویا امینا، خلاصې نشته د پاره د خادم او د پاره د اجیر ان یکون دا چې وي به قویا او امینا، چې اجیر خادم قوي او ایماندار وي او بس دا دی. فاذا لم يكن قويا ضعف عن العمل واذا لم يكن امينا فاذا لم يكن قويا ضعف عن العمل، که قوي نه وي نو کاري کمزوري کیږي، که قوي نه وي نو کار به کمزوري کیږي. واذا لم يكن امينا که امين نه وي نو لم تنفعنا قوته مع خيانته، نو مونږ ته به د قوت خیانت سره ګټه نشي رسوله. نو ووافق کلام السیدتی هوا في قلب الشيخ ولكنه فكر في المسألة كوالد، نو شیخ په زړه کې د لور خبرې سره اتفاق راغو. ووافق اتفاق راغی کلام السیدتی د خبرې لور فی قلب الشیخ یعنی په زړه کې، نو د شیخ په زړه کې د لور خبرې سره اتفاق راغی. ولکنه فکر فی المسألة کوالد، خو د یو پلار په حیث په دې مسله کې لږ فکر وکړو، که شیخ عاقل یو عاقل شیخ په حیث. قال الشیخ فی نفسه، شیخ خپل ځان سره ویلي چې من ذا یکون احق من هذا الفتى بان یکون صهرا لی، څوک به د دې ځوان نه ډیر مستحق وي چې زما زوم شي، صهرا یعنی زوم شي لی ما دپاره، بان یکون دا چې شي فتا ځوان، یعنی څوک به د دې ځوان نه ډیر مستحق وي حقدار وي چې زما زوم شي، بس دا هر لحاظ سره برابر دی. و این اجد فی الدنیا افضل من هذا الشاب، زه په دنیا کې چیرته داسې ځوان پیدا کم، یعنی دینه بهتر ځوان زه نشم پیدا کولی افضل. و این او چیرته اجدو پیدا کم فی الدنیا په دنیا کې افضل من هذا الشاب د دې ځوان نه. اما فی مدین فلم اجد احدا اهلا لذلك، مگر په مدین کې مې هیڅ څوک پیدا نکړو چې د دې اهلیت ولري. اما فی مدین هر چې په مدین کې دی، فلم اجد مندم مانک احدا یو کس چې اهلا چې لذلك چې د دې اهلیت ولري. نو ولعل الله قد ساق الی هذا الفتى، کیدې شي چې الله رب العزت هم دې پیغلې د پاره تر دې ځای راوستې وي، نو قد ساق تر دې ځای راوستې وي، ولعل الله شاید کیدې شي الی ماته هذا الفتى دغه ځوان، یعنی کیدې شي چې الله رب العزت دې پیغلې د پاره تر دې ځای دا راوستې وي، لیکون لی صهرا دې د پاره چې دا شي یعنی زوم و وزیرا او وزیر، چې زما زوم او وزیر جوړ شي. الله رب العزت دې د پاره لیږلی او دې د پاره لیږلی وي چې زما کم پیغله لور ده او بس دا د شي. فقال فی وقار وشفقته وحکمت، او ویلی په وقار او شفقت سره و حکمت او په حکمت سره ویلی انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین على ان تأجرنی 8 حجج، انی اريد زغوارم ان انکحک احدى ابنتی چې د دې دوه لوڼو نه
یو تا ته په نکاح درکم علی ان تأجرني 8 حجج، خو په دې شرط چې ته به ما سره 8 کاله تیرې حجج کلونه. وهذا هو صداقك، او دا بستا مهر وي. اما هذه السنوات 8، مگر دا 8 کاله چې دي دا ضروری دي، نو فلا بد منها، خلاصې نشته دی، یعنی بس دا ضروری دي. فإن أتممت 10 فمن عندك، کتا پوره کړه دا 10 کاله، یعنی 8 کاله دی پوره کړه، نو دا 2 کاله تیرین، فمن عندك دا به د ستا د خوا نه احسان وي. وما اريد ان اشق عليك، زه پتا سختی نکوم، یعنی زه نه غواړم چې ته په سختۍ کې پروزی. نو ستجدونی، زر دی چې بیا مومي ما ان شاء الله من الصالحین، د صالحینو نه، د صالحونو نه به بیا مومي. بس 8 کاله به ما سره تیرې، بس که بیا دې 10 کولې نو دا به ستا احسان وي. نو خاف الشیخ ان یذهب الشاب ببنته ویبقى وحیدا، شیخ ویریدو چې ځوان لور یوازې، یعنی لور به یې بوځي او دی به یوازې پاتې شي. نو خاف الشیخ، ویریدو شیخ ان یذهب، دا چې بوځي الشاب دا ځوان، ببنته لور ده ویبقى وحیدا او یوازې و پاتې شي ده. ورا شیخ ان یجرب الشاب ایضا، نو شیخ ولیدل چې په ځوان باندې معلومات وکړي، تجربه وکړي، ایضا همدکه رنګې، حتی تر دې اذا اطمأن الیه ودعه، تر دو چې مطمئن شي، مطمئن شي او امانتداري بس دا معلومه شي. نو وافق موسی علی ذلک، موسی علیه السلام موافقه وکړه علی ذلک په دې باندې. ورأى ان هذا من الله، فکر وکړو چې دا ان هذا من الله، چې دا د الله له خوا نه دی. وان الله سيبارك في ذلك، الله به ورته پکې برکت واچي. ان الله قد ساقه الى مدین، نو الله رب العزت مدین ته بوتلو. وارسله الى الشیخ والقى في قلبه حنانا وحبا، او شیخ ته ولیږلو. وارسله الى الشیخ، یعنی شیخ ته ولیږلو. والقى في قلبه، او داغه په زړه کې واچول. حنانا وحبا، یعنی مینه محبت پیدا شو. فقال، نو ویلی ذلك بیني وبینک، دا زما او ستا تر منځه دا راز دی. ولکن اراد موسی، خو موسی علیه السلام اراده وکړه بحکمته وعقله، په خپل حکمت او عقل سره، ان يحفظ له حق الخيار لعله يسأم. فقال، چې د خيار حق وساتي، کیدای شي چې خپېمانه شي. فقال، نو ویلي ان يحفظ، چې خیال وساتي، له حق الخيار، یعنی خيار حق وساتي، لعله کیدای شي چې يسأم خپېمانه شي. فقال، نو ویلي چې ايما الاجلين قضيت، کچرته می د 2 نیټې تیرې کړې، نو فلا عدوان علی، نو بیا په ما باندې کم لزوم نشته، یعنی عدوان زبردستی نشته، علی په ما باندې. والله علی ما نقول وکیل، او مونږ چې سوایو الله رب العزت زمونږه وکیل دی.